جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه د چای څښلو وخت دی. دوه مهم خبرونه دي، یو د افغانستان په تړاو دی او یو د شریر ګاونډي پاکستان په تړاو دی. د اول به دا د پاکستان موضوع ته راسو. ګاونډی دی ښه ده چې په حالاتو باندې خلک خبر سي. ټي ټي پی وایي چې جګړه یې یو بل پړاو ته داخل کړې ده او اوس په جګړه د جنوبي پنجاب څخه د پنجاب پر لور باندې غځېږي. په وزیرستانونو کې خو تاسو خبر یاستئ چې د پاکستاني پوځیانو هلاکتونه بیخي زیاتې. هلته خو داسې ورځ نشته چې پاکستاني پوځیان نه هلاک کیږي. او په بلوچستان کې بلوچانو مستونګ نیولی و. کوټې ته ډېر نږدې ښار دی، بیخي نږدې دی. او ځینې نورې سیمې جګړه هره شپه هره ورځ روانه وي. ځینو به ویل چې جګړه پاکستان وګټله یا میدان یې ختم کړ. داسې نه ده. پر دغه د پاکستان پر جګړه باندې د هند او پاکستان جګړې اغیز کړی و، سیوری ورباندې غوړولی و. تر هغه وروسته د ایران او اسرائیلو جګړه و، بیا یې اغیز ورباندې کړی و، سیوری ورباندې غوړولی و. خو اوس دا دواړې جګړې ختمې شولې، د هند پاکستان او د اسرائیل او د ایران. نو جګړه بیا په پاکستان کې را تازه شوله. په پاکستان کې په بیا د جګړې خبرونه، تاسو هم دا ویډیو شریکه کړئ، دا خبرونه تر خلکو ورسوئ، خلک خبر کړئ. ګاونډی دی دغسې خبر کړئ لکه دی چې به زموږ په حالاتو باندې دا 45 کال خلک خبرول. نو د ګاونډي کور اور اخیستی دی، په بد حالات کې دی. د جګړې دا څپه به ډېره ځواکمنه وي، ډېره به زوروره وي، په اساني باندې به کنټرول ونیسي. که څه هم ځینې سیاسي ګوندونه او ځینې هغه نیشنلستان چې ځان ښکاره د پښتنو خواخوږي ګڼي او په پټه کې د پاکستان د پالیسیو ملاتړ کوي، هغوی د جګړې مخالفت کوي. په بلوچستان کې هغوی د جګړې مخالفت کوي، پر پاکستاني پوځ د بریدونو مخالفت کوي. په وزیرستانونو په خیبر پښتونخوا کې چې د جګړې د سړولو کوشش کوي چې اسانه نه ده، نیسي سړولی. ځکه دا جګړه ټي ټي پی د مذهب په نیت کې هلته یو اسلامي نظام غواړي، رښتونی اسلامي نظام غواړي. داسې اسلامي نظام لکه په افغانستان کې چې موجود دی او دوی له موږ سره ډېر کومک کړی و. په کار دا ده چې اوس کومک ورسره وشي، هغسې کومک ورسره وشي لکه دوی چې 45 کاله له موږ سره کوه. او بلوچستان خو نو بیا ازادي غواړي. هغوی وایي چې وروره زموږ خاوره خپله خاوره، خپل اختیار، نه منو د بل اختیار. هغوی دغه اړخ ته زور ورکړی ده. بل خبر د افغانستان په تړاو باندې دی چې دا هم ډیر مهم دی او داسې غږ راپورته شوی دی په بهر نړۍ کې چې طالبان د رسمیت پیژندلو لور ته ډیر نږدې شوي دي. دا خبره په یو بڼه باندې اوس د امریکا د سولې پخوانی استازی زلمی خلیلزاد هم کوي. د طالبانو مخالفینو غوغا جوړه کړې ده. شر و شور دی چې الي طالبان په رسمیت باید ونه پیژندل سي. که په رسمیت وپیژندل سي نو به ډیر بد تاوانونه پیښ سي. طالبان او یوناما یا ملګري ملتونه په ګډه کار سره کوي چې دوی په رسمیت وپیژندل سي. په کار دا ده چې طالبان په رسمیت وپیژندل سي. خو د رسمیت پیژندلو لپاره طالبانو ته شرطونه ایښودل سوي دي. زما دپاره سوال دا دی، ځینې خلک وایي چې طالبان د بشرو حقوق نه مراعتوي، طالبان دا کوي، طالبان بد کوي. او بلې خواته وایي چې طالبان په رسمیت هم نه پیژندل کېږي. نو طالبان خو چې په رسمیت پیژندل کېږي، طالبان به د بشرو حقوقو ته ژمن کېږي. طالبان به ښځو ته هغه شرعي حقوق ورکوي چې په نورو اسلامي هیوادونو کې ورکول شوي دي. یعنې د یو تړون له مخې به دا کار کېږي. نو بیا ته ولې مخالفت کوې؟ که داسې وي چې دا خبره په دغه بڼه باندې وي، یعنې که مخالفت د طالب د حکومت وي، طالب خوا د حکومت دی، ښه دی که بد دی، دا کې څوک مني که نه مني. دلته ناست دی، هېڅوک یې په زور د منځه نشي وړلی چې تر څو پورې ټولو دنیا په یوه لاس باندې یا امریکا صلاح او فیصله نه وي ورته کړې چې له هغوی سره دا اوس داسې ښکاري د دوی اړیکې ډېرې ښې دي، ډېرې سمې دي. عرب هېوادونه کوشش کوي چې له دوی سره اړیکې لا نورې شي، کې هغه عرب چې له دې سیالۍ وتلي دي. نو په دغه حالات کې شریر ګاونډی ډېره هڅه کوي چې طالبان وبېروي، ډار یې کړي په یو په بل نامه باندې. وروره اوس خو تاسو ویل خو هغه د ټي ټي پي هم شاوخوا 800 کسان ونیول دا طالبانو. نو ټي ټي پي او بلوچستان خو دالته موجود دي. ته یې پوه شه، ټي ټي پي او بلوچستان مو پوه شه، په موږ باندې هېڅ اړه نه لري. بلوچستان د ازادۍ جګړه کوي او ټي ټي پي د مذهب جګړه کوي. افغانستان کې دا وخت سوله ده. که طالبان لږ له هوښیارې پالیسۍ کار واخلي، په رسمیت وپیژندل سي، افغانستان به د همیش لپاره له ډېرو مصیبتونو څخه خلاص سي. او د حکومت او د طالبان، د حکومت او د افغانستان فرق باید ټول خلک وکړي، هر هغه فیصله سپورټ کړي چې په هغې کې د افغانستان ګټه وي. نو د افغانستان ګټه په دې کې ده چې په افغانستان کې سوله وي، کراري وي او د دشمن په کور کې اور بل وي. ژوند یو داسې افغانستان پیله چې همیشه سوله یې پکښې کې او
هغوی چې په افغانستان کې جګړې ته لمن ولې د هغوی په کور کې اور بل وي. خدای مو خوشحاله لره.